عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ته جوړې طبيعة الخير قلاري ده آرام مې ته ښه کوم دي نه یو ورجانه بخیر. زه د ایران ایران کې و ډېر ښه هرکلی د تویم وروره هرکلی د تویم وروره په خیر رالي مونږ خو دا موضوع روانه کړې وه او د ملي بیرغ په باره کې ده او د ټیک ټاک په باره کې ده. ستا نظر غواړو چې د ملي بیرغ په باره کې څه رقم نظر ورکړي او د ټیک ټاک په باره کې څه ورکړي. ملي بیرغ په اړه زموږ د نظر دی کومه پرېکړه شوې ده بهترینه پرېکړه ده. نو دا اوس نظام کوم نظام چې دی خو بیرغ هم دا صحیح دی. څنګه صحیح دی وروره؟ نو دا نظام دی که نه اسلامي نظام دی او بیرغ هم ودرېږه وروره که نه نظام خو موږ نه دی چې اسلامي نه دی په دې خو بحث نه کوو. موږ ته دا وایو چې دا ته ایران کې سبا له یو بله پارټي راشي دلته دا بیرغ بدلوي ایا څوک به پرېږدي؟ څنګه اوس ته په ایران کې وروره او دغه ایران کې دغه یو بل تنظیم راشي یا انتخابات وګټي یا د انقلاب د لارې یا د بلې لارې دلته راشي او دلته د ایران دا کوم چې ملي بیرغ دی نېشنل بیرغ چې ورته په انګلیش کې وایي آیا دا بدلولو حق لري؟ دا هر نظام چې راځي هغه خپل بیرغ لري. کوم دنیا کې ته ماته یو لس هېوادونه وښیوه په هر هېواد کې دا شته د موږ افغانستان په هېواد کې کوم دغه خلک جوړي جمهور چې دغه نظام ته بیرغ لري. ما خبره ته لغوه کېده خارج کې نه ناسې ماته دا ټول معلوم دي د برطانیې تاریخ وګوره د کوم وخت نه بیرغ دی د فرانسې وګوره د کوم وخت نه د امریکې وګوره د کوم وخت نه دی د افغانستان د هر ملک چې وي هغه ملي بیرغ معلوم وي. نو ته داسې ده چې ته سره کوم ثبوت دغسې په توکل نه وایه چې ټوله دنیا بدلې پاکستان بدل کړی 2 اویا کاله کېږي ما ته وښیوه پښتانه درته د زموږ خپل افغانستان کې څومره بیرغونه بدل شوي تاریخ یې د کاته دی. بالکل در سره په دې خبره کوم هر چا چې دا کار کړی خبره ته وکړه زه درته جواب درکوم هر چا چې دا کار کړی خیانت یې کړی ملي خیانت یې کړی ځکه چې هر چا دا کار کړی خدای پاک د هغې حکومتونه نقص کړي دي هغه ذلیله شوي دي. دا ما د لای په سر کې هم دا خبره وکړه چې ګوره دغه کوم حکومتونه چې راغلي چا چې د افغانستان ملي شهیدو ته ګوتې وړي هغه خدای پاک تباه او برباد کړي. وروره د افغانستان ملي بیرغ معلوم دی ملي شهیدو ته یو ملک کې ګوتې نه وړل کېږي. دغه بیرغ هېڅوک نه مینې سپین بیرغ څه مشکل لري تاسې؟ موږ هېڅ مشکل نه لرو تنظیم بیرغ هېڅ مشکل نه لرو. نو که چېرې د سپین بیرغ تاسې ګوره د تېر اداره کې چې ګوره تاسو به د ټوپک ونه نه ویشتلو تاسو نه غورځولو نو کله ګوره خبرې ته وایم د تېر اداره کې تاسو د کابل کې څه دفتر کېدلی چې سپین بیرغ یې کړی وي. ته د خبرو که زما نه پوښتنه وکړه زه به جواب درکړم د تېره اداره کې چې و که نه شاید ورځ پورې ته خپل لیدلی سپین بیرغ ته لیدلی وي. صحیح شو که نه تا وکړه خبره زما خبره واوره که نه زما خبره واوره تاسو خبره وکړه زه به جواب درکړم چې دا خلک ستا خبره باندې پوه شي دا قضاوت به دلته خلک کوي ما تابع نه کوم صحیح ده که نه. اول دا دی چې ته په ټین نظام کې ته بیرغ نه ایستلی ته خلکو ایستلی ته ټوپک ایستلی ته هغه ټانګ ایستلی چې ته اوس دفاع کې ته هغه تیارې تا باندې بمباري کړي چې ته اوس دفاع کې ته هغه ټوپک چې په تا ډلې کړي هغه دفاع کې هغه ارګ چې امریکایانو جوړ کړی ته پکې ناست یې هغه سړکونه چې امریکایانو جوړ کړي په هغې باندې ته موټرې پې هغه انټرنیټ چې امریکایانو دلته دا سیستم راوړی ته یې استعمالې هغه ګوره خبرې ته غوږ کېږداس که نه خبرې ته غوږ کېږدې که نه ږدي هغه مکتبونه چې امریکایانو جوړ کړي دلته د هغې نه استفاده کې هغه شفاخانې چې ستاسې جوړ کړي د هغې نه استفاده کې نو یو بیرغ سره دښمني ده بیرغ څوک نه ولي که نه وګوره زموږ په تېر نظام کې چې هم زموږ دا بیرغ و او بیا چې امریکایان راغلل دا نظام دموږ نظام یې ړنګ کړو او پس هغه موږ بیرغ تغییر نه دی کړی دا بیرغ دی کوم بیرغ چې راغلی امریکایانو راوړی نه دا بیرغ چې وروره خبرې ته وکړه ته په دلیل په منطق خبرې کې کاسې ویلی کېږي زه درته وایم چې دا هر چا دا کار کړی د هغې حکومت ختم شوی هغه ستاسې حکومت زر ختم شو که نه دا ملي بیرغ شوی ملي شوی دی چې وروره په هر ملک کې هغې ته څوک ګوتې نه وړي هغه په خپل کې پراته وي ګوره زه تاته مثال در کوم په 1999 کې په 2000 کال کې د بامیانو بوت والوتو که نه طالبانو والوتو اوس یې ولې جوړوئ مرامت کوي. زه تاسو یوه خبره وکړم کوم د رنګه بیرغ چې و دا بیرغ چې و چا راوړلو او ولې راغلو وطن ته دا په لویه جرګه راغلی دا هغه بیرغ دی چې د دې بیرغ لاندې ستا پلار نیکم ژوند کړی زما پلار نیکم ژوند کړی نه موږ نه کړی او نه کوو پاس زغم زړه نه دی نه کوو ولې ستا پلار نیکه چېرته و ته د کوم دی په افغانستان کې او د بیرغ د لاندې هېڅکله ژوند نه سپین ملي بیرغ سپین بیرغ د لاندې ژوند کړی دی او موږ یې هم کوو
او انا افغانستان ته زیات خلک چې سپین بیرغ کوي ګوره لیکن ناس په ایران کې او دا ګوره زه یو خبر کوم ستا مخامخ خبر کوم دا طالبان نه جوړونو ښه دا طالبان نه دا په یو په ایران کې ناسي بل په کوټه کې ناسي بل په هر ځای کې ناسي زمونږ د افغانانو په منځ کې بې اتفاقي نه اچوي زمونږ د افغانستان نظام ته دا خلک خطر دي دا ځکه دا پردو ته کیسو ته کار دا په ایران کې ناسي دا معلومات دا ټول دنیا بیرغونه چې بدلېږي او دا یو څه هیواد د واقع مته دا نشته چې دا نو همدغه شان د خلک دی ورونو وی پیژنې موږ افغانستان نظام خلاف نه یو جنگ خلاف نه یو افغانستان کې نور جنگ مسلمان دی افغان دی ما خبر دغه کړه خبر دغه کړه صاحب دغه پوه شوم سعید ته خبر دغه خبر ته غوږ ونیسه ګوره ته چې په یو لوی کې چې طالبانو په طرفونه راغلي بل لوی ته چې روش به دارک خبره کې او افغان هیڅ کله درک نه ملي بیان خو خبره ته غوږ ونیسه ته خبره ته غوږ ونیسه خبره ته غوږ ونیسه خبره ته وکړه خو کار دې زنده‌باد ویم غلط کاروانی نیو کوم دا د مبارزي اصول دي ته ځان پوي کا بدان باندې زه تاسو باندې کایا ځان نه جوړوم چې هر کار دې زنده‌باد ویم ملي بیرغ شته د افغانستان وړاندې ملي بیرغ ته افغانستان ته څه شي کې پروپو کې نوسي ته په ایران کې ولې ناسي چې د ایران کې څه شي کې زه په ایران کې نوسم او د افغانستان د قانون خلاف نه کوم چې ګوره زه اوس ګوري افغانان ورونو